الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت ذی الحجې مبارکه میاشت راوسته. په دې ذی الحجې په میاشت کې لومړی 10 ورځې د مسلمانانو دپاره، مؤمنانو دپاره ډېر اهم دي. په پوره کال کې هغه رنګې عبادت او هغه رنګې اجر نه وي چې څنګه په دې 10 ورځو کې. په دې 10 ورځو کې یو ورځ د عرفې ورځ راځي. په هغه ورځ چې کوم کس روژه ونیسي، حدیث شریف کې راځي چې لومړی او وروستی چې څومره ګناهونه یې الله رب العزت ورته وبخي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت ورته تیر شوي کال یو کال ګناهونه ورته الله معاف کړي، او بیا را روان کال چې کوم ګناهونه کوي الله رب العزت د ګناهونه بچ ساتي. ځکه چې نیکي کول د بدۍ نه بچ کېدل دا د الله رب العزت په توفیق سره کېږي. چې انسان سره د رب العالمین توفیق موجود وي، د رب العالمین مدد نصرت سره موجود وي، دی به هر رنګ د الله رب العزت د حکم پاسداري کوي. او کنه چې کچرې دی د خپل عقل اساس غلی، لومبه به د خپل گمراه کیږي، به خپل گمراه کیږي. ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي چې قرباني وکا وخان علی. روایتو کې راځي چې د پاسه 200 وخان حلال کړ، د پاسه 200 وخان حلال. بل روایت کې راځي چې هر پیره به د قرباني کول الله رب العزت کو ته په خوب کې قرباني وکا. د انبیاء خوب هم وحی وي، په خوب کې چې څه هم ویني الله رب العزت ته پرشیا باندې هغه ته خوب رښتینی راوړي. د شیطانی خیالات او پیغمبرانو ته نه راځي. الله رب العزت پیغمبران معصومین پیدا کړی دي، شیطان د غیر لزوري نه لري. الله رب العزت ودا ایمانی طاقت دومره ورکړی وي چې خواږه وسره شیطان نشي تیرې. دوستان و عزیزانو، عرض مې داو چې الله رب العزت په مؤمنانو مسلمانانو باندې کله قرباني فرض کړه، نو د هغه واجب کړه چې هر مؤمن مسلمان چې قرباني کوي، عاقل وي، بالغ وي، صاحب نصاب وي، یا صاحب نصاب نه وي، جیداد والا وي، دیو قرباني کوي. یو کس راغی استاد یې کومه قرباني کیږي؟ ما یې وویل چې قرضدار یم. ما یې څومره قرضدار ویره یو ولکه قرضدار یم. ما قرباني یې څه په څو ده؟ ویره په 10,000 روپۍ ده. ما یو 10,000 پکې نو قرضدار یم.
په دې کال کې ته د الله په نوم باندې غیرت وکړه ته ګوره ورته چې رب العالمین دې قرضه ختمه وکړه ما تا د رب العالمین په ذات باندې عقیده مو مضبوطه نه ده ایمان مو مضبوط نه دی هر چا سره یاری دوستی کو وفاداری سوال پکې راځي وفاداری پکې کو یاره دا سړی وفادار دی دا خو ډېر بې وفا دی دا خدا خبرې رب العالمین سره وفاداری شروع کړئ تاسو ګورئ چې الله رب العزت غیرتی بادشاہ چې دا ختمه کنه ختمه زکات میاشت راشي ځان په قرضداري کې قرباني ورځ راشي ځان په قرضداري کې واده خادي راشي بیا ولولته قرضې علي ودا خوشحالي بیا نه راځي سوي ودا دا خوشحالي بیا نه راځي او چې کله د قرباني ورځ شپې راشي ځان به غریب کی یاره چې ما سره وګورئ نشته کومه قرباني نه کیږي بس کدو دور علا خراب کړه بس دا وکړ شي او ځنې فلسفیان او بګی دا داسې وایي چې استاد د اسراف نه دی چې د ټول خلک په یو ورځ باندې او په یو ټیم باندې ټول خلک د بینه توي دا اسراف کې نه دا اسراف نه دی دا د رب العالمین حکم دی حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی د الله رب العزت مبارکه کې د خپل ذی پیش کړ الله رب العزت ودی تا ما خپل اخلاص کولو د خپل اخلاص کې د جنت نه ګډوره راوړو د چړې لاندې دوستانو عزیزانو عرض پیدا کولو چې الله رب العزت او مسلمان باندې سسید واجب کړی دی باقي د خپل عقل حساب مزغلوي باقي د خپل عقلي دلایل خپل عقلي خبرې مراسوي پای کې خبرې مرو باسي که یو سړی روزه نه نیسي زکات ورکوي دې په زکات د روزې نه خلاصيږي روزه به خامخا دي که یو صدقه خیرات ورکوي ادا وایي زه به مونځ نه کوم په صدقه خیرات باندې دې مونځ نه شي خلاصېدی که یو سړی زکات ورکوي د نورو اعمالو د نورو ارکانو نفي کوي دې به د یو رکن باندې هغه نور نه شي بچ کېدی که یو سړی صرف او صرف مونځ کوي نه زکات ورکوي نه روزه نیسي نه حج کوي دې د یوازې په مونځ باندې د ټولو نه شي بچ کېدی دلته کې د قربانۍ میاشت راشي هر سړی بس ځان نه فلسفه جوړ کړی دی فلسفه یې چللی یاره د غریب مدد وکړه د غریب سره مدد کول ځان ته خبره ده د رب حکم منل ځان ته خبره ده بندگی وہی صدا د رب اطاعت ته همیشه دویم چې د رب اطاعت ته ته چې د رب بندگی کې چې د رب د تصحکم په کم وخت متوجه حکم په دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې وحده لا شریک ته پیدا کړی دنیا ته را لېږلی د خپل عمل هر یو عمل ځان ته خپل وخت وي څوک به اوس وایي چې دا د روژې میاشت ده نه د روژې خپله میاشت ده دارنګه د ذل حج ځان ته میاشت ده وړوکی اختر په خپل وخت راځي لوی اختر په خپل وخت راځي هر عمل په خپل وخت باندې کوي چا داسې ګڼي چې د سهار مونځ د ماسپښین په ځای وکړي د ماسپښین هغه سهار په ځای وکړي یا د ماسخوتن هغه د مازدیګر یا مازدیګر هغه د ماسخوتن لږ وو همدغه رنګې الله رب العزت موږ ته د خپل عمل دپاره ځان ته میدان ځان ته وخت هر وخت متعلق موږ ته دغه حکم متوجه کېږي اوس د رب العالمین په حکم په میانځ کې دا خبر ریاستل چې یاره جي دا خو داسې نه وه پکار دا داسې پکار ده زه تا نه تپوس وکړم چې تا پیغمبر لیدلی دی تا په ایمان راوړی پیغمبر دې لیدلی نه دی لیدلی الله رب العزت دې لیدلی دی قرآن دې نازلېدو کې لیدلی دی نه دی لیدلی هېڅ هم نه دی دې ته وایي ایمان بالغیب دا ټول ایمان راوړل دي په غیب باندې په چا څه باندې په غیب باندې اوس چې په غیب باندې ایمان راوړو چې رب د طرفه د حکم دی هغه ماني الله ته پیدا کړی خپل بندګۍ لپاره د خپل حکم د منلو لپاره پیدا کړی او کله ته په هر ځای کې عقل خبرې چلے یاد ساتئ ما تاسو همیشه یو قاعده بیان کړی و چې چېرې تاسو دا قاعده یاد وساتله انسان کوم ځای کې عقل کار پرېږدي هغه ځای نه دین اولنۍ پوړی شروع شي د دین اولنۍ پوړی شروع شي کوم ځای کې انسان عقل کار پرېږدي هغه ځای نه دین اولنۍ پوړی شروع دا سړی بچاری ګمراه شي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د انسان 3 ورځې قرباني وي څو ورځې 3 ورځې قرباني وي لسمه ذی الحجه یو لسمه دو لسمه دا 3 ورځې قرباني په دې ورځو کې ته څه قرباني کې کده ګډوري کې کده غوا کې هغه دا رنګې د چیلۍ کې د اوښ کې
د سخي کې د سخی کې د هغې په جسم چې څومره هم ویښته دي د هر ویښته په بدل کې د الله رب العزت نیکي درکوي. صحابي ته تپوس کوي د الله رسول که هغه وړی ولې نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته که د وړی ویښته ولې نه د هغې په بدل کې د الله رب العزت اجر درکوي. ورته د الله رسول د دې اجر به څنګه پته لګي هغه د فرښتو ته پته ده چې هغه ځمکه ته رزق رارسوي ته پته ده چې په دې څاروي باندې څومره ویښته دي. دوستانو عزیزانو په دې امت باندې الله رب العزت ډېر د کرم او د احسان معامله کړې. مخکې امتونو به قرباني وکړه اسمان نه به اور راغی او بېسوزوله ختم. الله رب العزت د امت سره د احسان معامله دا وکړه وینه توی که زما دپاره چې څومره هم د څاروي اجزا دي دا ټول ستا دا پکې عجزانو ته فقیرانو ته مسکینانو ته ورکړه دا ټول دا نور ټول ستا الله رب العزت ستاسو دپاره د قربانۍ دا څومره وخت تاسو ګورئ د تاسو دپاره انعام دی دا په مخکې امتونو باندې نه وګورئ. یو حدیث کې راځي یو صحابي راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله دا قربانی څه شی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې سنت ابیکم ابراهیم چې ستاسو نسبتي پلار کوم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی دغه د طرف الله رب العزت یو سنت مقرر کړی یو طریقې مقرر کړی چې بار مؤمن مسلمان باندې واجب وي. اوس بچا باندې واجب دی یو راشي استاد جی ما سره خو یو توله سره د ما بالکل د ما نشته یو توله قیمت نن سبا سره غنیم لگا سره پاسه کړه 52 تولی چاندی نن سبا سره ریټ دی 1.5 लाख روپۍ 2 लाख زیات 2 लाख روپۍ. شریعت ته مقدار مقرر کړی چې 19 تولی سره یا 52 تولی چاندی 19 تولی سره او 52 تولی چاندی مخ یو راټو. افسوس زموږ داسې ملک چې سره پکې زره ستر دخیږي او سپین پکې ځای ورته په خپل ځای ولاړ. نن سبا 52 تولی چاندی چې د 1.5 لک روپو پورې چا سره دور مالیت موجود وي یا سره وي یا سپین وي یا نقد وي یا دغه رنګ نور څه موجود وي په دې باندې خامخا قرباني شته دی خامخا قرباني دا وسره موجود نه وي د ګاډي خپل کور خپل روزګار شته ډیوټي شته تنخواه راځي ارسه راځي د بیا ټیک ته په دغه باندې قرباني شي. یو انسان دی هغه زمیندار دی زکات په فرض نه دی څه زکات په فرض نه دی ولې هغه سره دوره مال او دولت شته نه ټول جیداد دی ځمکې دي پټي دي باغونه دي دا څه نه دي شریعت د توي چې قرباني کوي دا مو آیا چې ما سره سپین نقد په جیب کې نشته موجود ستا چې فصلونه راځي ستا د دوره جیدادونه چې د دوره کروڑونو مالیت ټیک ته دا سره ځان سره په کور کې پیسې نه دي ساتلي سره دي نشي ساتلي سپین دي نه ساتلي بینک بیلنس ته نه ساتلي دا دوره جیداد کې موجود دی دوره جیداد خاوند دی دا ته پکاره بتاو قرباني واجب ما تاسو چالو کو د کور نه یو حصہ قرباني ونیسو بیا په ټول باندې تقسیم کو چاته وایو داستا حصہ دا لور ته وایو ستا حصہ دا زی ته وایو داستا حصہ دا نیولې یو حصہ نیولې یو حصہ چې څوک ته کور کې تاسو کوي دا د چا دا غو دا د چا دا ورته استاد بل وتر شي وته دا استاد یو دا ګوره سخت ګناه ده ګوره په دې باندې قرباني یو کس راغلی استاد جی قرباني کې عقیدی اسی اچول شي بالکل اچول شي هیڅ مسله نه عقیقه د الله رب العزت ته ولا شکریا د اولاد ورکول یو بل حدیث ما د عقیقې متعلق یو بل حدیث ما په دې باندې مفصل بیان کړو چې کوم کس د خپل اولاد په سر باندې عقیقه کوي وی الله رب العزت تمام آفات او بلیات نه بچي د الک په سر وایي شي د جنې په سر یو څه قرباني کوي ډېر خلک داسې نه کار ملي دي قرباني کوي په قرباني کې د نبی عليه الصلاه والسلام لپاره حصہ نيسي چا لپاره نبی عليه الصلاه والسلام لپاره حصہ نيسي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د حصہ ونی ولا اب بیا ځان سره نه پاتې کې او مکمل ورکه خلکو ته او بالکل نه پاتې کې ځان سره ډېر خلک د دې مسلې نه غوړي خبر نه غوړي مسلم خبره ده فقهي مسله ده خیر الفتاوا کې راضي
چې کله هم یو انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې حصہ په قربانۍ کې واچوله الصبر هم حصہ د الله رب العزت په نوم باندې ورکی د دې پورا اجر الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورسی وی دغه سړی په حوض کوثر باندې حاضری الله رب العزت یقیني جوړی چې دې الله کې حاضر شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیژند هغه د نو امتی راغی چې هر کال به زما په نوم باندې غستا او زما په سی به قرباني کوله. نن سبا که مسلمان کمزور خپل دنیا نزان له خپل غفې خپل تبرګي باندې والی. نبی علیہ السلام په لږه خبره ځان ته پاره یې نه نيسي یو یې سونی سي ما ته څنګه وو هغه مې یو کس لیدل ما ته څنګه خو یو څه ما تاسو پورا ډېر کړی ویني چې یو څه ډېر ده کنه ما یې څه ډېر ده مې زوی دې کار کوي او کار کوي مې ماشاءالله کور ولور و دې ډاکټر ده بیا واخم دا نو ته کور ولم نه بیا واخم دا مې د کور سلور کسانی سلور قرباني کوي نه کله زه یو نیسم چې زوی مې وای نو ته چې راستا ده چې لور راته وای نو ته چې راستا ده چې خضر راته وای نو ته راستا ده مې په دې چل قرباني وشي ویني هغه خو پر آزاد کړه مې خدای خو په نه راځي خپل سروي والا ځان ته قرباني و ستاسو عزیزانو داسې دا قرباني ایام چې راشي قرباني الله رب العزت تر طرفه تاسو ته یو حکم دی تاسو به بطور نذرانه بطور شکر الله رب العزت په دربار کې پیش کوئ په دې خبره باندې شکر وباسئ چې الله رب العزت تاسو نه د اولاد قرباني نه د وخت تاسو نه د سارو قرباني وکړي کچره ابراهيم عليه السلام خپل زوی حلال کړی وي تاسو سوچو کې نن بټا ټول بیا ځامن حلال خدا الله رب العزت انسانانو سره د رحم او د کرم او د احسان معاملې وکړه چې دا انسان شکرګزار بندگانو کې راشي دا انسان ما زما عظمت زما کبرایی زما بینیازی بیان الله رب العزت انسانانو ته مسلمانانو ته خپل حکم اسانای ګرانی ورته د انسان په ځان ځان تګران کړي لکه مثلا اوس تاسو وایي هغه یو کس راغی غسل متعلق څه تاسو کولو یو استاد وی دا وسنګ طریقې نو خبرې وکول هغه دومره وګړه چې څه شروع کړه یو خپل کې په وګو چې دا مړی په طرف شي په دې کې وګو چې په دې په طرف شي ما یې څه کې مزان مازه کړل وینا بیا باندې پس او لومبه به تاسو چا دا مو کې بیا بدا چلو کې بیا بدا مې ګورا سنت طریقه دادا لکه وګو چې غړغړیو کدا نه چې په مړی ده روزي غړغړې باندې دا غرنګ پوزه تر خول پکې نشته پوزه کې وبا جوړ شي فقہ په کتابونو کې راغلي پتی زمانه ډیر پتی زمانه وقوزم نشون کې بس نار په حالت ما تا د مبالغه نه په ارزه کې کار دي که او دسي که چاردامي که ارزه دې چې کله وصل ته تل شو ترڅو مدان سرمن نه لکړي نو بدرغي ورو ګنټي به تیرې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د مسلمانانو د حکم اسانه غسل باندې غسل خانه ته لاړې درې پیری د خلکنګه دې پیری د پوزه کې وو په ټول جسم دې وواړو لزان دې په صابون ویل دا د چادان د دواړو نیت پکې غسل دې کو شو او د چادان دې مو شو ارسو دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مسلمانانو ته حکم اسانه ګرانې نه ما تا ځان ته بزور ګران کړ د قرباني په مسائلو کې د ټول نه اسانه مسله ده چې په هر حلال ساروي کې وسیزونه حرام دي په هر حلال ساروي کې وسیزونه حرام دي دا خبره یاد ساتئ اکثر قرباني وشي ویني توي شي ضربته په کوتر والی خو دې ویل دا څه چل کې وینه دا وینه بسکی دا برکتی وی نه دا پکې چارو ځان نه خبرې دي ځان نه خواګانې دي ځان نه خبرې وو بیا به ځنی یو حدیث په ګرانی ولې دي ویره غټ پټ ساروي قرباني کې وګوره ودا به د پولیس رات باندې سورلې جوړیږي دا مکمل موضوع او ضعیف حدیث یو حدیث تیر شوی خو ډیر ضعیف دی دغه نقل کول ډیر دغه باندې عمل کول خو ډیر کمزور روایت دی روایتو کې راځي چې ډیر معتمد دي دوستانو عزیزانو کله هم قرباني وکړي قرباني طریقه دا ده بهتره خبره ده چې خپل قرباني وکړي د ټولو نه فضیلت ولا خبره ده چې په خپل باندې قرباني وکړي
او کچری په خپل قرباني نشي کولای کساب کوي نو بسم الله الله اکبر یا د دین مخکي چې قرباني ساروي قبلې ته مخې ته کوي نو څوک به چاړه تیری څوک به سچل کوي کله به تانګي کله به ټوپونه وای څوک به خپې نه رسي څوک به لکې نه رسي فزان بدل کو بل نه جوړوي خپ کلاره خپ تلیګه پته سلیګه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې کله هم ساروي لالوي چاړه وته تیزوي په پسه چاړه باندې ما لالوي ځکه په دې وته تکلیف ډیر ملاوي تیره چاړه باندې څنګه حلال کوي او حلالولو په دوران کې قبل ته مولا مخ کې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا هو کله ساروي حلال کو سرمن بدل لري اکثر خلک وایي چې سول شي دا چل شي او ګرم شي او دا څه دې کې دا ډېر مضبوطه خبره نه ده اکثر خلک ډېر وایي چې دا به سړی دوته اشاره او دا ګناه ده او دا مسله دې خبره ختم سړی دوته او ګرمي دوته د پکې ځان خلکو ځان خبر کم ضروری خبرې زمو عجیب خبر زاده نوم د بدیر نن سبا په دې دور کې کم ضروری مسائل دي هغه څوک نه چړي کم ضروری خبرې دي هغه څوک پای باندې عمل نه کوي غیر ضروری سوالونه غیر ضروری خبرې غیر ضروری سوالات دا خبرې ترې باس وایسي دا چلی کله ساروي حلال کو ساروي نه بعد سوره حصدار دي سره حصدار سره موجود دي د ټول نه اول کار دا چې وکړي چې تاسو سره حصدار اوس په اجازه سره اینه کلیجی اتکټ کوي پیزه کسانی پیزه ټوکړي کوي تل راواله په تلی باندې وتلې هر کوړته وای بس ځان ته پاکه گرمی تزی تاسو سروي ټک کړي تا دغه روټي ارسه تیار او بل خبره د دې ورځې متعلق خبره مشهور ده چې په دې ورځ باندې د خلکو نیمه روزه نه نبی عليه الصلاه والسلام چې کله به هم سروي حلال کو د سروي څخه ټوکړه هغه باندې صحیح ورته خوراک سکاوي کو هغه به کو ضروری خبره نه کم د شوګر بیماری د صاحب نه ناشته کوي چای کی یا څه دغه کې نور څه خواږه سيزونه خوري ضروری خبر نه خواږه سيزونه هغه د وړو کې اختر متعلق راغلي چې نبی عليه الصلاه والسلام بدو کجوري پړي د دې اختر متعلق دا راغلي دي چې نبی عليه الصلاه والسلام کله هم سروي حلال کو د خپل سروي د وخت څخه ټوکړه به اوبه وخوړه وګون درس کې به خوراک سکاک کولو د خوراک سکاک مطلب دا دی ودانی مرز روزه نه درته هغه پوری د خوراک سکاک لري تاسو پوری د خپل سروي نه سو حلال کړی نه سو خوراک سکاک درېمه خبره دا چې ماته قربانیو کو ټیک تا د قربانۍ په دوران کې ماته خپل غټه خزانه چې د لري یو پلاټ کې بل پلاټ کې کورونو مخې ته یو ځای بل ځای تشکو دا ګوره دا په دین اسلام کې بل مسلمان ته ګوره تکلیف ورکول سخت ګناه ده لری چرته لاړ شه کنده وکنه لری پکې سړډې لری پکې زکه کنده کې خاخ کا پس کې خاخ کا بیا په خورې واړو چې بل مسلمان ته د ایشونو نه د دین تکلیف نه رسي لکه نبی عليه الصلاه والسلام ارشاد فرمایلی دي چې قرباني خو د رب العالمین د طرف حکم دی خو د دې حکم د وجه نه د خلکو د لپاره به عذاب نه جوړي د خلکو د لارې تیریدونکو د لپاره به تکلیف نه جوړي الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بل خبره مې دا کوله چې کله هم انسان قرباني کوي دا یو سوال بیا تاسو کوي چې دې به وخت کټ کوي دا ګیره اکثر ملګری واړه کوي د غرنګي نو کو نه کټ کول برید برابر ول دا سوره چې سنت غسل دا به تر قرباني کولو پورې اکثر ملګری نه کوي دا سنت عمل له تاسو کې کوي یا بسم الله حاجیانو سره مشابهت راځي او تاسو کې نه کوي نو ګناه بنشتا یو بل حدیث شریف کې کتو مصنف ابن شیبه کې راغلي دي چې کله هم یو کس حاجیانو سره مشابهت ساتي دغه رنګ سر جامت نه کوي او مشابهت سره ساتي قرباني نه پسې کوي و الله رب العزت وتا د حج د فار لارې کولاوي و ضرور به خپل کور طرف ترابلي و الله رب العزت وت توفیق ورکړي او بل اخرنه یو خبره تکو چې کله هم قرباني کوي قرباني کې کوي صدار یې کزان ته کوي د غوخه په نیت به قرباني نه کوي کچره هم د غوخه په نیت نه قرباني وکړه نټول قرباني مزایا شو الله رب العزت ته واسطه قطر کړ خپل سروي والا نیت پکې دا کوي چې یا الله دې ستا په قرباني ستا په دربار کې د دې نذرانه پېښ کو دا نذرانه په خپل دربار کې تقبل کړي الله رب العزت صرف دا وینه تو یو دعوت مقصود وي الله رب العزت موږ تاسو له دې باندې معلومات کولو توفیق را نصیب کړي
او ان شاء الله العزیز د اختر موږ به موږ شپږ نیمې بجې کوو. 6 بجې به بیان شروع کیږي او 6 نیمې بجې به موږ وي. نو ملګرو ته خواست دی چې په ټیم باندې خپل بیا ځان راورسوئ.